یو چا د علیه السلام څخه پوښتنه وکړله ول هغه خوره د امت پر تا باندې د غم ورځې راغلي دي علیه السلام ورته وایي او پر ما باندې 4 ورځې د غم راغللې اوله هغه ورځ چې طائف ته ولاړلم خلکو ته مې تبلیغ کاوه رسول الله ورته وویل چې کلمه د لا اله الا الله ووایاست کافران راغلل ډبرې یې راواخیستلې کوچنیان یې راټول کړله رسول الله یې په ډبرو وویشتې د رسول الله تر بجلکو وینې راته شولې مبارک سر یې د خاورو ور ډک کړي په مبارکه ډبره کې خاورې بندې وې کافرانو چې اسلام شوی هغو په وینو ولړئ خاورې بیا پر پاشلې ریګ بیا پر پاشي چې طایف ته تللی و په ډبرو بیا ویشتی ساحر و مجنون بیا بلی جبرائیل امین ورته راغی ول حبیبه ولې داسې یې ول پرېږدئ چې په دغه خوږمن بدن خدای ما ویني جبرائیل امین ول حبیبه دا وینه دې راکړه چې زه وزر په ووهم پر پولیسیرات یې وګوړوم چې ستا امت به پر تېر سي رسول الله وژړله ول یا جبرائیل دا وینه زه رسول ساتم په آخرت چې مې الله راپورته کړي و خدای ته ښکاره کومه چې خدایه کفارو داسې وهلی یم داسې یې په وینو لړلی یم زه رسول یې داسې په وینو لړلی یم الهي د دغه وینو په شرف چې ستا د رسول وینې دي خدایه په عوض کې ګنهګاران امتیانه وبخښه خدایه ستا د غمخور محمد رسول الله سره زموږ غم ورسره و و یوه ورځ دغه د طائف ورځ وه چې پر ما باندې ډېر تکلیف و زحمت راغی بله هغه ورځ د تکلیف علیه السلام وایي د مکې په بازار کې مې قریش ته نصیحت کاوه تبلیغ مې کاوه چې ابولهب راغی لو ډبره یې راواخیستل علیه السلام ته ودرېدی ول ما نه و درته ویلي چې دا خبرې مه کوه رسول الله په ډبره علیه السلام وویشتی مبارک بدن یې ورزخمي کړي او په بازار کې د مکې رسول الله روان و خلکو پسې الا کړله په ډبرو باندې ویشتي ول بله کومه ورځ ول بله ورځ هغه شدیده را باندې راغلله چې د احد په غذا کې حضرت محمد رسول الله ولاړ و غمخور د امت ولاړ و یو کافر ډبره راپورته کړله راغی و علیه السلام ته ودرېدی پر مبارکه خوله یې رسول الله وویشتی خوله مبارکه د رسول الله د وینو ډکه شوله مبارک 2 غاښونه یې لاندې راولوېدل شونډال مبارکان یې په وینو باندې نښته شول کفار پر راوڅرخېدله په تورو بې رسول الله وهه چې صحابه لکه پتنګ غوندې پر رسول الله راګرځېدله د رسول الله مبارک زړه ذوب کاوه خدای تعالی پر جبرائیل امین امر وکړي ول یا جبرائیل ولاړ شه زما حبیب ته ځان ور ورسوه که زما د حبیب د خولې څخه یو څاڅکي وینه راشوه شول په ټوله دنیا کې به شندوکې راشنه کړم یو صحابي وایي وایي د رسول الله مخ ته ومه کفار به راغلل علیه السلام به په تورو باندې واهه ما به ځان ورته ونیوي نو مې رسول الله په شا کوي ټول مسلمانان سره تیت په رقص وله رسول الله ډېر په عذاب و وینې ځینې بهېدلې په شا مې کوي چې بیا به کفار راورسېدل بیا به مې د اسلام پیشوا کښېنوئ ما به د کفارو سره جنګ کاوه هغه و چې په شا مې رسول الله و پر ما یې زیری وکړي چې و تا ته جنت واجب سو غږ د احد په غذا کې وسو ول فقط قتل محمد صلی الله علیه وسلم ول محمد رسول الله شهید سو شیطان غږ وکړي دا ناره چې صحابه واورېدل ټولو تورې وغورځولې چې رسول الله نه وي نو موږ څه کوو چې جنګ کوو چې غمخور د امت نه وي موږ به څه کوو چې علیه السلام نه وي موږ به دلته چا ته پاتېږو
دا غږ تر مدینې پورې ورسېدی د مدینې انجونو پوړنې وغورځول د کورو څخه مخ د احد پر خوا یې راعلا کړله خلکو دوکانونه پرېښول د رسول الله په امید یې راعلا کړل بیبي فاطمه چې خبره سوله دواړه امامین یې تر لاس ونیول لږې پښې یې د مدینې په کوڅو کې راځغستله د یا ابابکر وا محمده وا احمد نارې وهلې بیبي فاطمه زهرا د مدینې په کوڅو کې رایله سوې ده راځغلي امامین یې تر لاس نیولې دي د احد د غره پر خوا کله چې راغلل حضرت محمد رسول الله زخمی پروت دی خوله یې د وینو ډکه ده مبارک چې وینو تنجې یې خولې کړي دي رنګ مبارک یې ژړ سوی دی شونډان یې په وینو کلک دي وا خدایه ستا د حبیب محمد رسول الله په مبارکه خوله کې وینې دي خدای د رسول الله په شرف وبخښه خدای د علیه السلام د دغه وینو په شرف وبخښه الهي زارې درته کو التجا درته کو خدای غفور رحیم خدایه د رسول الله د وینو په شرف علیه السلام پروت دی بیبي فاطمه ته زهرا راغله پر خپل بابکر پرېوتله خپل بابکر ولې داسې یې ولې داسې په وینو لړلې د رسول الله وینې نه درېدلې رسول الله پروت دی زخمو یې وینې کولې بیبي فاطمې خپل کورنۍ څیرې کوي هغه یې وسوځوي د رسول الله په ټپو کې ورکښېښوي علیه السلام وایي د احد تر غذا بله شدیده ورځ نه ده راباندې راغلې دا یې درې څلرمه هغه ورځ وه چې جبرائیل امین راغی د رنګ بڼې یې تغییر خوړلی و چې هیڅ تصور یې نه کېدی او ډېر پریشان و سید العالمین غمخور د امت جبرائیله نن دې د پخوا څخه بل رقم وینم ظهیر را معلومیږي جبرائیل امین ورهو حبیبه دوزخو ته تللی و اوس د دوزخ څخه راغلم نو علیه السلام جبرائیل ته یو څه بیان راته وکړه د دوزخو د عذاب جبرائیل امین د شپږو دوزخو بیان ورته وکړي پر اووم دوزخ چې راغی د جبرائیل امین 600 زره لالز واخیستله تر سترګو یې اوښکې راتېر شولې ول یا رسول الله نه سوای درته ویلی ول ته راته ووایه ول یا حبیبه غمجنه بس یې ول ډېر بې طاقته شولم راته ووایه جبرائیل امین ول اوم دوزخ جهنم دی و دې ته به رب العزت ستا ګناهکار امت ور اچوي سبحان الله د رسول د خدای زړه بېهوشه سو